یو خو زموږ تاسې خلک دومره پاته دي. مخکې شپې کال له چا سره ناست وم، یو خدای دي اوداسه مسله را یاده شوله، نو ما دغسې دوه بخصاص راڅې وکړو. وایي د اوداسه کې کوم تاسې صورت وایاست؟ ما ورته ویلم په اوداسه کې خو سر مسه کې له سره صورت شته نو. دوی وار له واره دغه ټاپې ولګولې، وایي څه ده دا تاسې له ځانه جوړوئ په اوداسه کې او بل یو کاري صاحب دغه د اوداسه مسله لیک راته واضح کړي چې مثال ما ورته وایي په ناپاکه ځای قرآن کریم ویله نه ده صحیح. وګسه دې زړه سره اودس عبادت د خپله عبادت ده، و اوداسه کې هیڅ ذکر او دعا له رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم نه ثابت نه دي. په اوداسه کې د اوداسه دننه له اوداسه نه وروسته ثابت دي. په اوداسه کې دننه هیڅ ذکر هیڅ دعا د سر په مسح کې په یو ځای کې یو څه شی له رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم نه ثابت نه دي. اوس کله چې د اودس پوره کړل، د اوداسه له ځای نه روان شولې، پیغمبر علیه السلام وایي اوس ووایاست اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په بل روایت کې بیا دا دعا مور سره راځي اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. نو دا دعا کله اوداسه نه وروسته چا وویله، اته د جنت دروازې به الله جل وعلا د تخلاص کې چې په اره یوی خو یوی خوښه او په هغې به جنت ته داخلیږي. نو وروسته له اوداسه نه دعا ثابته ده، اما په اوداسه کې دننه و علما و بعضې خبرې کړي دي. بعضې علما وایي چې مخ پرې مینځي د مخ دعا به کوي، لاسونه پرې مینځي د لاسو دعا دي، پښو پرې مینځلو پښو دعا. نبي علیه السلام نه دا ثابت نه دي. هغه د علماو خبرې چې دي که په هغو څوک عمل کوي که نه کوي، لیکن د نبي علیه السلام نه کومه دعا ثابته نه ده. بله پوښتنه دې څه شی ده؟ روح الله صاحب مایک مخلاصوي مهرباني. قاري صاحب غو دا راته ویل جواب چې موږ ته مور او پلار او جماعت ملا داره ښوولي دي چې تاسې به سوره کوثر پکې وایاست، دا به خامخا تاسې پکې وایاست. سوال جواب یې درکړ. کوثر ما تا ته ویل چې د علماو خبرې راغلي دي. هغه وایي چې د سر په مسح کې انا اعطیناک الکوثر، یا د لاسو په پرېمینځلو کې الله دې ما لاسونه چې کومې ګناه ته رسېدلي بښنه راته وکړې، د مخ په پرېمینځلو کې الله دې ما سترګو چې څه شي ته کتلي وي بښنه، د پښو یا الله دې ما پښې چې کومې ګناه په طرف بښنه راته وکړې. دا د علماو اقوال دي. ما تا ته د نبي علیه الصلاة والسلام خبره وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام نه په اوداسه کې کومه دعا ثابته نه ده. صحیح ده؟ و مننه الله دې جنتي کړي. بل کاري صاحب ما ویل چې دغه موږ تاسې په وطنو کې چې کله مړی وشي بیا څنګه جنازه وشي د خدای زور خلک راغلي بیا دې ته ډېر پسونه حلالوي، ډېر غوښه راغواړي، تیاری نیسي. نو ما له بله دا بحث ما ورته ویل چیرې چې جنازه وشي بهتره دا ده چې دوا یې وشي ځینې ولاړ سي. دوی ویل نه دا ډوډۍ باید ورسره وخوري، په دې کې هم ثواب ده. نو د دغو باره کې لږ راته ووایه دا مړی چې وشي دې ډوډۍ تیاری هر څه داسې خلک شته چې په قرض څه شی راخلي دا مکروه تحریمي ده. د مړي په کور کې خوراک کول مکروه تحریمي ده. درې ورځې د مړي په کور کې خوراک کول مکروه تحریمي ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله یو څوک وفات شول هغه کور ته خوراک وروړي یا هغه کور میلمانه کړي خپل کور ته راولي چې هغه غم ورباندې سپک سي، هغه درد ورباندې سپک سي. نو مو خو کله په دغه ځای کې مو کله په ایمان په اسلام او په پیغمبر ایمان مو په دغه ځای کې نه ده راوړی، په دغه ځای کې مو په رواج ایمان راوړی ده. بیا خو خلق را پسې خاندي قربانه کړي سم وایي پلاني پسې خیرات نه وکړی، پسونه نه غوښې نه وي. ټول د خدای په غضب اخته دي. ټول د خدای په غضب اخته خلق دي. په ژوند کې به یو احسان ورسره نه کوي. او بیا دا بعضې د سپینګرو ته وایم ګورې مړه کېږي په خدای که پاته سي له ما رانیولې بیرته تر ما په خدای که پاته دي. سړي زمن سي په ژوند خیراتونه وکړي، ښه مسجد په ځان پسې جوړ کړی، ښه صدقې په ځان پسې وکړی، صدقې جاریې په ځان پسې وکړی. سمړ سي بیا د پښې غځولې بیا د زوی یو سخوندر موندر په څه ګډ در پسې حلال کړي، هغه هم د ریا دپاره نه ولا که اجر خدای درکړي نه ولا که ثواب الله درکړي، فقط د دې دپاره سي وایي خلقونه وایي سي مړ سوی و خیرات پسې نه وکړه. دا یو هم په اسلام کې نشته د زړه سره. الله به مز دغه یو سوال مهمه ده دغه راکړه دا به ډېره غټه مهرباني دا د واده بس کېږي نو درې سوال دي وکړه مکه اوس بیا ته بیا کړی و د الله بندګانو. دغه د واده په باره کې قاري صاحب راته ووایي چې د ډېرو ملایانو موږ دا اورېدلي دي چې په واده کې زنانه ډول ویلی سي. ما ورته ویلم دا ټول ناجایزه دي. غرق نسي ډول اوس بیا موږ دریاو کې ډول نه وږي غرق نسي ډول باندې به متبا کړي. دلته به اوس خلقو دغه ورته دغسې کېږي د ډول نوم سي واوري دریا وهلی سي و ډول خو غرق سي قسم په خدای د لوپاران به ټول په دیوالو ور اوړي. ډول خو دی بد دی بنده خو غرت دریا ویني دی دریا
هغه دي زنانه ونی پاره و کنه دا نارینه زنانه خې دا نارینه زنانه هغه خو بیا کولای شي نه دا زنانه نارینه هغه خو بیا ارڅ کولای شي قربانه کوم سم نه مننه رب جنتي مننه اللهم بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زه عبدالسلام خیبری یو اسلامي سکالر یم او د ډیر وخت نه تاسو کې سم چې تاسو دعوت نو بس فقط مو دعا سلام دې سره وکم. الله مو سر لوړي کړ. څوک یاست؟ عبدالسلام خیبری. ها صاحب دا سکالر په پښتو کې وایي، سکالر خو انګلیش کې دی ګرانه، په پښتو کې وایي. ها یو د دین دعوتګر یم، دعوت کوم ماشاءالله او میډیا باندې هم داسې بس ما ویل دي تاسو دعا سلام وکم. قدرمن الله مو سر لوړي کړ. قدرمن سي. بارك الله فيكم. الله مو عزتمن سر لوړي کړ. جزاک الله خیر، جزاک الله جزاک الله. بس په دې ټیک ټاک هم چې مونږ لایف پروګرام ته هم کله کله کینو او داسې خپل اخیریه بنسټ هم چلاو، داسې فیسبوک او ټیک ټاک باندې صفحات هم لرو چې پای کې خپل دینی بیانات صوتیات هغه شیر کوو. مننه الله قدرمن. خدای جل وعلا دې توفیق در نصیب کړي. خیر الناس من ينفع الناس. بهترین خلق هم دا داسې خلقو ته یې ګټه رسېږي. الله مو کامیاب لره. خدای جل وعلا دې اخلاص او وفا او صداقت مو تاسو ټول ته نصیب کړي. جزاک الله خیر، جزاک الله ډیره مننه. بس امين. جزاک الله خیر. السلام علیکم. هم صاحب کله کله راځه دلته قاری صاحب ماشاءالله ډېرې ښې نشریات دي ماشاءالله. دلته راځه د دین زده کړه به کوې انشاءالله ډېره فایده به درته وشي. ښه دوی تاسو پیژنئ؟ په انګلیسي کې ویلې مال چې په پښتو کې ووایي ډېر ورونه په انګلیسي نه پوهېږي، مال چې پښتو کې ووایي نو اسانه به شي قاری صاحب محترم. پروا نه کوي مه کوه چې موږ د املایانو هم لیږ دا دعوتګرو هم لیږ دغه دا یو زه امي یم ورور له تاسو سره په دغه شنه پاکه پښتو در سره غږېږم. بشک چې لږه لږه انګلیسي زده کړې څه مشکل خو نشته، انګلیسي خو ډېره اسانه ژبه ده قاری صاحب محترم. اما یو ټکی هم چې زده ده بس څنګه شراب دا یې زده کړه. سلطان مهرباني تاسو ما اخلاص کې سلطان. السلام علیکم قاری صاحب محترم، ښه جوړه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سپورې دې قراری ده د کومه ځای څخه الله دې منسلان دې شیشه ټکوه. یکی صاحب ستړي مشي. قاری صاحب دا لغات دې اوس په دې استعمال کړی وای صحیح و چې شټ دا د دغه سړي د لپاره پکارو نه ما وی بس. سبحان الله. الله دې دایم قدرمن کسي خبرونې ته ناس چې هر څوک الله دې دایم قدرمن کسي هر څوک. هغه ځای ته مې پرې نه کړو قاری صاحب. نو لا حول ولا قوة الا بالله. دا یو ساعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت خبرونه و یا د صحابه په اړه باندې خبرې وي. نو ښه د تیاره کې ناست ده، چېرته ناست ده؟ دا د مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ. نثار احمد احمدي. شیر احمد صاحب تاسو ما اخلاص کې. السلام علیکم مولوی صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. مولوی صاحب یو پوښتنه مې کوله د مانځه په باره کې. موږ دلته کار کوو زیاتره وخت لکه مونځ مثال ماسپښین 1 بجه د مانځه وخت دی، که دا مونځ 2 بجې یا 2:30 یا 3 بجې وسي دا مونځ صحیح ده د مونږ که نه همداسې نور مونځونه څه وخت نه لګوي؟ دا ګوره احمد صاحب غلط دی راباندې ویلی ده. یو ملګري ویلي دی وایي قاري صاحب شټ اپ ویلي دي. ګوره په ما باندې د شراب وویل. شراب نه قاری صاحب دا چې کومه لهجه کې چې تا ویلي دا هر سړی نسي شټاپ خو داسې خلک وایي چې هغه ته بیخي چې ورځي نه. دا کومه یقین وکړه چې دا کومه لهجه ته وایي دا تا ویلي ډېرې نسي ویلی قاری صاحب، ډېرې نسي ویلی. اصلا کې دغه عربي ژبه کې سیده نو بیا په دې کې خو ټا نسته، هلته دوی ټا پکې لیکلی شي. نو ما د الله بندګانو واسې مې خدا څه مې په خولې باندې راغلل، یو ورځې به مې اورېدلي یا به مې نه اورېدل چې مې احمدجي صاحب سره ټوکه وکړله. ښه دغه ورور پوښتنه وکړله وایي د لمانځه په اړه که چیرې د ماسپښین وخت باقي پاته وي
نو بیا لمونځ وکړئ او که چیرې وخت باقي پاتې نه وي بیا دا ناروا او حرام او ناجایز عمل ده. دا کار مو درته ناجایزه سي لمونځ ناوخته کړي د کار په خاطر په اول وخت کې لمونځ کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الله ته محبوب عمل چې الله ته ډېر محبت لري هغه عمل دا د لمونځ په خپل ټیم باندې وکړئ، په خپل وخت باندې وکړئ، په اول وخت کې وکړئ. ښه صحیح ده؟ بشير الله ممنس. مننه مولوي صاحب، خیر اوسې. مننه، الله مقدر ورسره لوړ کړي. ښه الله حاجي بیدار صاحب مهرباني تاسو که څه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو.